अस्सलाम वालेकुम। ज़ इंजीनियर फजल मोहम्मद दानिश یم. تاسو ته په دې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 9 یا نهم درس دی. لاست نمبر پریویس کلاس موږ د مایکروسافټ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 8 په باره کې خبره کړې وه. په پریویس کلاس کې موږ خبره د لیکچر نمبر 8 د ټاسک بار اولنۍ برخه یا لومړنۍ برخه ډسکس کړې وه چې د سټارټ سکرین نه عبارت وه. انټرنل په سټارټ سکرین کې موږ مهم پارټس هم ډسکس کړه، چرمز هم ډسکس کړه، ټایلز هم ډسکس کړه. چرم تم د یو اپلیکیشن یا د سافټویر د راوړلو طریقه او بیا تم دغه نه د ریموف کولو طریقه هم ډسکس کړه. یو ټایل ریسایز یا د سایز خبره مو کړه چې یو ټایل به څنګه سایز زیاتو څنګه به کمو. دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 9 یا نهم درس دی. په دغه درس کې به موږ تاسو د مایکروسافټ د وینډوز 10 د ټاسک بار دوهمه برخه ډسکس کوو which is called quick launch او دغسې د ټاسک بار د پراپرټیز یا د امپورټنټ یا مهم سیټینګ په باره کې به تاسو ته خبره کړو. نو په ټاسک بار کویک لانچ کې به موږ خبره کړو چې کویک لانچ چېرته پروت دی، کویک لانچ ته به یو سافټویر یا اپلیکیشن څنګه راوړو، څنګه کولی شو چې اپلیکیشن د هغه نه بیرته ریموف کړو. د ټاسک بار د پراپرټیز یا د سیټینګ په باره کې به خبره کړو چې ټاسک بار به موږ په ډیسکټاپ باندې څنګه لاک کوو یا بندوو به څنګه. او ټاسک بار به چې دی سی فار ایگزامپل موږ دغه پراپرټیز به څنګه مطلب یا سیټینګ به څنګه ترسره کوو. دغه ټاسک بار که موږ ډیسکټاپ باندې ټاپ طرف ته وړو یا رایټ ته وړو یا مثلا بیرته اګین بټن ته راوستل غواړو، نو په دې باندې به موږ مطلب سیټینګ یا هغه کمانډ څنګه اپلای کوو. نو د ویډیو نه کتلو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ تېرې ویډیوز نه وي کتلې لیکچر 7 8 6 5 4 نو کوشش وکړئ لومبۍ تېرې ویډیوز وګورئ تر څو نوي درس کې کوم مشکلات ونه لرئ. د ویډیو د کتلو نه مخکې چینل هم سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو نوې ویډیوګانې زر تر زره در ورسېږي. په فیسبوک آی ډي باندې د ویډیو د اپلوډ کولو نه بعد ویډیو ته کمنټ وکړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو تعقیب کړئ، ویې ګورئ تر څو ستاسو د کمپیوټر هغه اساسي یا مهم پروګرامونه په څه ډول زده شي. راځئ موږ سره راځونه آغاز یا سٹارټینګ د مایکروسافټ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 9 یا نهم درس نه کړو. لاست نمبر پریویس کلاس کې موږ ډسکشن یا بحث هم کړو د مایکروسافټ د وینډوز 10 د لیکچر نمبر 8 په باره کې وو. او لاست نمبر پریویس کلاس کې موږ تاسو د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 8 کې کمپلیټ د ټاسک بار لومړنۍ پارت یا ورنۍ برخه ډسکس کړې وه چې هغه اصل کې ډېر د سټارټ سکرین نه عبارت وه. ریلی سمپل میکانیزم وی ډسکس اباوټ سټارټ سکرین. زه به راشم دې ځای نه ګوره د سټارټ سکرین ته به راشم. جسټ په سټارټ سکرین باندې کله زه کلیک واخلم نو دې ځای نه ګوره لومبۍ دا سټارټ سکرین ما سره ډسپلی شو چې دا د ټاسک بار لومړنۍ برخه موږ سره ده. سټارټ سکرین کې بیا جنرلایز موږ د سافټویر د پیدا کولو لاجیک او میتھډ هم ډسکس کړي. سافټویر څنګه موږ سرچ کولی شو، هغه څنګه موږ پیدا کولی شو او نور ډیفرنٹ ټایپس آف ورک یا ټاسک موږ په دې کې. د سټارټ سکرین نه بعد د مایکروسافټ د وینډوز 10 یاد ساتئ د ټاسک بار دویمه برخه موږ سره د کویک لانچ په نوم باندې یادېږي. اټس ریلی سو سمپل. د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې چې دا کومه ایریا موږ سره په دې ځای کې ښکاري یاد ساتئ دا د ټاسک بار دویمه برخه ده which is called quick launch. Today we will really discuss in lecture number 9 the quick launch برخه به ډسکس کوو. کویک وی چټک ته لانچ وی خلاصولو ته یعنی مطلب کویک لانچ is a second part of a taskbar which is used to open a program very fast or easily. This is called about quick launch area. کویک لانچ ایریا یا د کویک لانچ ساحه چې دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 د ټاسک بار دویمه برخه ده. د دې د لارې نه موږ کولی شو چې کوم سافټویر ډېر په چټکۍ سره خلاص کړو. لکه سې فار ایگزامپل سمټایمز داسې راځي چې بعضې وخت کې موږ یو سافټویر ته ډېر ضرورت لرو، هغه بار بار خلاصوو. نو د هغه سافټویر چې هغه موږ بار بار په مایکروسافټ وینډوز 10 کې خلاصوو نو هغه موږ راخلو او موږ یې ځان سره په دې کویک لانچ ایریا کې موږ ځان سره ایډ کوو. بعضې ګورئ موږ سره تاسو ګورئ بعضې دې ځای کې موږ سره سافټویرونه شته دی چې هغه آلریډي نه ایډ شوي دي. او سی فار ایگزامپل که چېرته موږ راشو دې ځای نه یو سافټویر زه دلته راخلاص کړم لکه سټارټ سکرین ته راغلم آی هاف ټو ریلی کلیک آن کیلکولیټر. نو کیلکولیټر باندې چې ما کلیک کړ نو ګوره کیلکولیټر اتوماتیکلی رن شو
او د کیلکولیټر هغه سیمبول یا آیکن موږ سره د کویک لانچ په د ایریا کې اتوماتیکلی سٹور شو. کله چې موږ دا سی فار ایگزامپل لکه دا د کیلکولیټر دا وینډو راواخلو دا کلوز کړو دی ځنه اتوماتیکلی نو ګوره د کوم سیمبول یا مثلا آیکن چې د کیلکولیټر هغه په د ټاسک بار باندې راغلو اتوماتیکلی هغه موږ سره ریموف شو یا ختم شو. نو جست که مونږ سه فار ایگزامپل یو اپلیکیشن یا سافټویر راواخلو او هغه پرمننت ټایم د لپاره الویز ټایم د لپاره هغه مونږ ډایرکټلی اډ کو د کویک لانچ ایریا ته نو تاسو دا یاد ساتئ چې هغه بیا د سافټویر د کلوز کېدلو سره کوم آیکن یا سیمبول چې دی هغه د منځه نه ځي. لکه جست آی کین ریلی شو یو ان ایگزامپل جست کلیک آن سٹارټ سکرین پی او ټي به ولیکم ما سره دغه شته دی which is called port player. لکه ما سره پورټ پلیر په نوم باندې یو اپلیکیشن پلیر انسټال دی زه به رایټ کلیک دی باندې واخلم یعنی مونږ غواړو چې الویز ټایم د لپاره دا پورټ پلیر د کویک لانچ ایریا ته راوړو. نو جست سرچ یور سپیسیفیک اپلیکیشن دین رایټ کلیک آن پورټ پلیر بیا راشئ دی ځنه ګوره پین ټو ټاسک بار. کله چې تاسو ګوره دلته راشئ د پین ټو ټاسک بار ته نو تاسو کولی شئ چې د دې په کلیک کولو سره اتوماتیکلی دغه پین ټو ټاسک بار آیکن یا سیمبول راواخلی دغه سیف پورټ پلیر سیمبول راواخلی او تاسو ګورئ په دې کویک لانچ ایریا کې تاسو ځان لپاره سٹور کړئ. د دې سٹور کول ډیر ایزی اسانه کار دی. زه راځم پورټ پلیر ته پی او ټي مې ولیکل رایټ کلیک دین گو جسټ ریلی گو ون پین ټو ټاسک بار او کلیک. وګوره موږ سره اتوماتیکلی د پورټ پلیر کوم سیمبول یا آیکن چې دی هغه ډیر په ایزی ډول باندې موږ سره اډ شو د کویک لانچ ایریا ته هغه موږ سره دلته راغی. که چېرته اوس مونږ سی فار ایگزامپل دلته په دې باندې کلیک کوو نو ګوره جست په یو کلیک باندې به هغه پورټ پلیر چې کوم تا سره دلته اډ شوی دی اتوماتیکلی به تا سره رن شي او تا سره به اوپن یا خلاص شي. که چېرته سی فار ایگزامپل مونږ راشو دې ځای نه همدا پورټ پلیر کوم آیکن یا سیمبول چې ما سره په دې کویک لانچ ایریا کې پروت دی نو دې زه کړی شم دا ریموو هم کړم او کړی شم د دې ځای نه دا سافټویر هم خلاص کړم. لکه سه زه به راشم کیلکولیټر ته زه زیات ضرورت لرم نو زه به راځم د سټارټ سکرین ته هر ځل به کیلکولیټر سرچ کوم داسې نو جست سی ال سی ورته ولیکم او کیلکولیټر چې راغی رایټ کلیک یې کړو دې ځای نه پین ټو ټاسک بار یې کړه نو د کیلکولیټر هغه سیمبول یا آیکن ګوره اتوماتیکلی موږ سره د ټاسک بار په دې کویک لانچ انټرفیس ایریا کې موږ سره اتوماتیکلی راغی. راځم په دې باندې کلیک کوم نو ګوره ډایرکټ کیلکولیټر موږ سره راخلاص شو او که زه ګوره دا مخکې به ما بند کړ نو ګوره د دې کوم آیکن یا سیمبول به چې هغه به د ټاسک بار نه اتوماتیکلی ریموف شو. کله چې مونږ دا دې ځنه کلوز کړو اگین نو ګوره دا الویز ټایم د لپاره مونږ ګوره د سټارټ سکرین نه د کویک لانچ ایریا ټاسک بار ته راوړئ. که مونږ دا اوس فار ایگزامپل اوپن کړو بیرته اگین کلوز کوو نو د دې کوم هغه سیمبول یا آیکن چې دی هغه یاد ساتئ مونږ سره د منځه نه ځي. نو زه به راشم جست ریلی سمپل که دا اوس غواړم چې سه الویز ټایم د پیر ته واپس د ټاسک بار نه ریموو کړم نو ایزی میتھډ جست رایټ کلیک آن سپیسیفیک اپلیکیشن ان کویک لانچ ایریا او بیا راشي ګور آن پین فرام دس پروګرام on print this program from task bar. Really simple, click here. Now you can see the result of a specific program that removed from a quick launch area. زبراشم اگین ګوره دغه فار ایگزامپل ما سره کوم پورټ پلیر چې دی دا غواړم ریموو کړم نو رایټ کلیک دی د پاسه کوم او بیا راځم ګوره آن پین this program from a taskbar. Just click here. Now you can see the result that removed the port player icon or symbol from a taskbar quick launch area. نو دا د taskbar دویمه برخه موږ سره وه چې دا عبارت و د کویک لانچ نه او په کویک لانچ کې موږ سره اتوماتیکلی هغه پروګرام چې موږ په کمپیوټر باندې خلاصو دا غي سیمبول یا آیکن په دې کویک لانچ ایریا کې موږ سره اتوماتیکلی راځي یا ډسپلی کوي. سم ټایم ما خبرو کړه چې کچرته موږ یو سافټویر یا اپلیکیشن ته موستلی ضرورت لرو په کمپیوټر کې یا پی سی کې نو کړی شي هغه د کویک لانچ په ټاسک بار ایریا کې ځان لپاره الویز ټایم لپاره پر منټ سٹور کړئ بیا تاسو هغه رن کړئ د رن کېدلو په حالات کې به تاسو اتوماتیکلی هغه اوپن کوي. راځو مایکروسافټ وینډوز 10 کې د ټاسک بار سیټینګ ته راځو. ریلی سمپل ټاسک بار د کومه ساحه چې موږ سره ښکاري د دې سیټینګ موږ کول غواړو نو کله چې د ټاسک بار پاتې سیټینګ کول غواړئ لکه په سیټینګ کې موږ سره څه راځي سی فار ایگزامپل
چې ټاسک بار زه سی فار ایگزامپل په بټم کې نه واړم ټاسک بار د په ټاپ کې راځي یا په ټاپ کې نه رائټ کې د راځي یا په رائټ کې نه سی فار ایگزامپل لیفت کې د راځي اینڈ سو آن. او که چېرته موږ دا ټاسک بار د دې نه الویز مطلب هایټ کوو ورکوو نو دغه ټول کارونه د مایکروسافټ د وینډوز 10 د ټاسک بار د سیټینګ نه کوي. راځو مایکروسافټ وینډوز 10 کې به د ټاسک بار سیټینګ ته تاسو څنګه ځئ نو جسٹ اسانه او ایزی میتھډ رائټ کلیک په دغه ایریا باندې واخلئ د ټاسک بار په د انټرفیس باندې به تاسو د موس رائټ کلیک واخلئ. دا سیټینګ چې کوم موږ سره راغی یاد ساتئ ریلی سمپل دا اوس ریلیټډ یا د دې کار چې دی ټول په ټاسک بار باندې کوي. او که دلته رائټ کلیک واخلئ دا کومه مینیو چې راځي دا پاپ اپ مینیو یا پاپ اپ لیست چې دا په لیکچر نمبر 1 2 او 3 کې موږ ډسکس کړی و. نو زه به جسټ راشم په دې باندې به ګوره رائټ کلیک واخلم بیا به راشم ګوره دې ځای نه پراپرټیز ته پراپرټیز بیا لومړنی اپشن بیا به سټیپ وایز باندې مخکې ورځو دا کمانډز باندې به تفصیلي خبره کړو. جسٹ د فرست نمبر آپشن پراپرټیز نه مخکې لاک د ټاسک بار دی. This is a really important option which need to discuss about this command. Lock the taskbar کار موږ سره شی دی کله چې موږ غواړو سی فار ایگزامپل د مایکروسافټ وینډوز 10 په دې ډیسکټاپ انټرفیس کې دا ټاسک بار لاک شي او بیا موږ دا یو ځنه بل ځای ته موږ نو جسٹ دا ټاسک بار موږ بیا لاک کوو. نو دا اوس لاک دی زه اوس هر څومره کوشش وکړم چې د ټاسک بار سایز غټ کړم سی فار ایگزامپل زه نشم کولی ځکه چې ټاسک بار ما سره لاک دی. که زه غواړم سی فار ایگزامپل دا ټاسک بار د اټومیټیکلی دا سایز د کم کړم نو زه نشم کولی بیکاز د ټاسک بار هیز بین لاکډ. راځم ټاسک بار سی فار ایگزامپل زه اوس غواړم چې آن لا کړم تر څو دغه سایز کم یا زیات کړم. جسټ رائټ کلیک لاک د ټاسک بار نه به ټیک مار لرې کړئ اور که دلته تاسو لاک د ټاسک بار کمانډ نه ټیک مار نه لرې کوئ نو جسټ رابشئ اګین پراپرټیز آپشن ته. अब प्रॉपर्टीज़ के इंटरनल भी हम सर मुख्तलिफ दरी कमांड्स या द फर्स्ट नंबर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड टास्क बार द सेकंड नंबर ऑप्शन इज़ कॉल्ड नेविगेशन एंड द थर्ड नंबर ऑप्शन इज़ कॉल्ड टूल बार्स. राजू टास्क बार की अवलने कोम खबर जी मुझ सर की आवा लाख खबर है उमागा सेम कार दे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की ज द टास्क बार गोर दलता द लॉक न रिकोमा लॉक द टास्क बार मचकल गोर द टेक मार न लरी कड़ न गोर जस्ट रॉश ओके तरीजे ना نو ګوره اوس په دلته اتوماتیک لري شوی وي. د لري کولو بیا موږ سره هغه کار او هدف یې دا دی چې زه اوس کله د ټاسک بار په سر باندې ودرېږم نو ګوره ما سره یو ایروز راځي. زه د ټاسک بار په سر باندې ودرېږم نو ګوره یو ایروز ما سره راځي. د دغه ایرو په مدد سره زه کولی شم چې د خپل د ټاسک بار سایز کم او یا زیات کړم. زه به راشم اګین دا به بیک کړم دې ځای نه او کله چې ګوره زه دې په سر باندې ودرېږم لیفټ کلیک مو ګوره داسې ونیو مخکې مه کش کړ نو ګوره اټومیټیکلی هغه ما سره د هغه سایز زیات شو. او که زه ګوره راشم اټومیټیکلی د دې سایز کمول غواړم نو ګوره بیرته واپس په دې باندې ودرېږه او لیفټ کلیک سره بیرته د دې سایز کمولی شي. که سی فار ایگزامپل مونږ د ټاسک بار دا کوم سایز چې غټ کړو دا واپس اګین تاسو دې ځای نه لاک کړئ نو ګوره که تاسو هر څومره کوشش وکړئ نشئ کولی چې د ټاسک بار یاد ساتئ دا سایز تاسو اګین کم کړئ. نو د دغه کار د ایزی میتھډ لپاره فرست اف آل تاسو باید ټاسک بار د لاک نه لرې کړئ. جسټ رائټ کلیک په واخلئ لاک د ټاسک بار کوم ماستر آپشن دی دا د ټیک مار نه لرې کړ او ګوره اګین زه کولی شم چې د دې سایز یا کم کړم او یا زیات کړم مینولی چې څومره تاسو غواړئ د دې سایز واخلئ دا تاسو کوم مشکل نشته دی په اسان او ایزی میتھډ باندې تاسو کولی شئ چې د ټاسک بار سایز مینولی ریسایز کړئ یعنی زیات او یا کم کړئ. بیرته اګین ما د ټاسک بار لاک د آپشن ته ټیک مار ولګوله بیرته ګوره دا لاک شو بیا د اګین زه دغه سایز نه کمولی شم او نه وله سایز زیاتولی شم. راځم مایکروسافټ وینډوز 10 کې د لاک د ټاسک بار نه لاندې وچ از کال پراپرټیز کله چې د پراپرټیز ته راشو فرست نمبر آپشن وچ از کال ټاسک بار لاک خبره مو کړه نیکسٹ آپشن راځي اټو هایډ د ټاسک بار. دس از د سیکنډ آپشن آف ټاسک بار. اټو هایډ معنا د اټومیټیک هایډ کول هایډ مین پټول ورکول. کله چې موږ مایکروسافټ وینډوز 10 کې وغواړو چې سی فار ایگزامپل دغه کوم ټاسک بار چې ما ته لاندې په ایریا کې ښکاري دا د هایډ شي نو یاد ساتئ اټومیټیک کمانډ ته زه ټیک مار لګوم جسټ راځم اوکې ته دې ځای نه نو هغه ټاسک بار چې ما ته الریډي نه مخکې په ډیسکټاپ باندې پروت و هغه ما ته ښکاره کېده ډسپلی کېده هغه ما سره اټومیټیکلی هایډ شو.
نو دا هاید شو اتوماتیکلی بیکاز چې موږ سره ټاسک بار او هاید ټو هاید اپشن ته ټیک مار ولګیدا دا بیا د یوزر مطابق یا د په یوزر باندې ډیپند کا چې کله د ضرورت لري چې دا ټاسک بار د ډیسکټاپ نه ورک کنو هغه د دې اپشن په ترو باندې ورکول شي لکه سه می بي سم ټایم لکه ما سه فار ایگزامپل دا اکثر راخښته په ډیسکټاپ باندې ما سیف کړی دی د انسټرکټر سه فار ایگزامپل دا نوم سی د ټاسک بار د وجه نه سی نخ کار اوس مینولی هغه ټاسک بار ما هاید کړ او اگین به دا څنګه راوړی جست دا د موس پوینټر بر واخلای او بټم اف ډیسکټاپ ته موو کړ ټاسک بار اتوماتیکلی موږ سره شو ترڅو چې دغه پوینټر دی ځکه ودرېدلې وي دا ټاسک بار به موږ سره شو وي دا نور کوي ولکه چې موږ دغه د پوینټر سه فار ایگزامپل موو کړو د دې ایریا نه نو ګور اتوماتیکلی هغه موږ سره هاید شو always time the park show kawai just parashi is in a right click په واخلای again parashi is in a properties option تا بیا parashi ګور دی زنه auto hide the option مو سره دی to auto hide the task bar option نو ټیک مار لری کړی just drop شي اوکے تا نو ګور هغه task bar چې مخکې تاسو اتوماتیکلی هایډو نو ګور هغه always time د پر بیرته again مو سره په ډیسکټاپ باندې ډیسپلی شو راځو د مایکروسافټ ونډوز 10 د ټاسک بار وګوره پراپرټیز بل option تا which is called use smart task bar button. This is a really so important option. Another one دا لاندې یاد ساتئ د ټاسک بار بټن موږ ته یادې د ټاسک بار بټن موږ سره چرته وي د ټاسک بار بټن یاد ساتئ موږ سره د مایکروسافټ ونډوز 10 د دې کویک لانچ په ایریا کې کومې سیمبولز پراته دي دې ته یاد ساتئ ویلی شو مونږه د ټاسک بار بټنز ګوره دا ټاسک بار بټن مونږ سره نارملی سایز کې وړي دي فرست ټایم د پاره چې کله مایکروسافټ ونډوز 10 په کمپیوټر باندې فرست ټایم د پاره انسټال شي یا ریفریش انسټال شي دا کوم آیکنز یا سیمبول چې ما سره په کویک لانچ ایریا کې پراته دي دا غټ وي نو ګوره دا به موږ سره ټیک مار نه لري شي دا به اوکې کړم نو ګوره د دې سیمبول موږ سره مخکې واړو اوس غټ شو ځکه چې یوز د سمال بټن اف ټاسک بار نه ما ټیک مار لری کړ اگین چې کله زراش مده زنه ګوره د پراپرټیز اپشن ته او غواړم چې دلته سه فار ایگزامپل د کویک لانچ په د ایریا کې کوم دا سیمبولز یا آیکن ما سره ډیسپلی یا پراته دي اگین د ګوره سه فار ایگزامپل دا ما سره واړ شي نو دی اگین د واپس د وړ کولو لپاره use small taskbar button tabarashi just really simple apply then click on OK button now you can see the result of your symbols that just from the large size it has been a small size bia razam the properties option tarazam are really simple the next option which is called taskbar location on screen نو تاسو کولای شئ چې اتوماتیکلی دا ټاسک بار راواخلئ دا ټاپ ته رائټ ته یا لیفت ته اتوماتیکلی تاسو موو کړئ نو د دې موو کولو لپاره ګوره ټاسک بار لوکیشن آن سکرین ته راغلم جست بای ډیفالت نارملی د هرې وینډوز یا د مایکروسافټ ونډوز 10 یا 8 یا 7 دا ټاسک بار چې دا په بټن کې وي دا مونږ کړی شو چې اتوماتیکلی ټاپ ته یا رائټ ته او یا لیفت ته په ایزی اسانه ډول باندې موو کړو موو کول د لپاره جست راځو د آپشن موږ سره شته دی رائټ لیفت او ټاپ ته میبي سم ټایمز داسې راځي چې سه فار ایگزامپل موږ سره دا کمپیوټر لاندې بټن چې د سکرین خراب وي دا بیا موږ ټاپ ته وړو یا رائټ ته وړو نو د دې په ذریعه باندې موږ کړی شو دا ټاپ یا رائټ ته په ایزی او په اسانه ډول باندې موو کړو مایکروسافټ ونډوز 10 ته وګوره راشه دی ځنه ټاسک بار لوکیشن ګوره ټاپ ته کړی دی ځنه او ګوره دا اپلای کړم نو اتوماتیکلی ګوره د ټاسک بار لوکیشن چرته لاړه هغه ټاپ ته لاړه او که چرته دا ګوره تاسو رائټ ته وغواړئ نو ګوره تاسو اتوماتیکلی د ټاسک بار اگر لوکیشن راخیستی شي کوم طرف ته به راځي رائټ ته به راځي نو هغه بیا د یوزر په سټایل باندې یا مثلا په مووینګ باندې ډیپینډ کا چې هر ډول دی وغواړي هغه د موو کولی شي که واپس بټن ته کړي نو ګوره اتوماتیکلی هغه کوم ځای ته راځي وګین به بټن ته راځي بیا لاندې دی کې موږ سره یاد ساتئ د ټاسک بار بټنز دي اوس فار ایگزامپل دا موږ سره آلویز کمباین همیشه به یو ځای وي لکه ګوره زه وینډوز کې پلس آر ته راغلم وینورډ ته راغلم په دې کې فار ایگزامپل وینورډ په دې ډاکومنټ کې وینورډ وروسته یو سافټویر دی پروګرام دی وروسته به تفصیلي خبر انشاءالله چې کړو ما ډاکومنټ 1 خلاص کړ بیا موږ د کیبورډ نه کنټرول ان ډاکومنټ 2 دلته موږ لیکنه وکړه سی فار ایگزامپل بیا راغلم کنټرول ان ډاکومنټ نمبر 3 دلته ما لیکنه وکړه سی فار ایگزامپل او ګوره بیا کنټرول ان ډاکومنټ نمبر 4 دلته هم ما لیکنه وکړه تاسو ګورئ
ما د مایکروسافټ ورډ په انټرفیس باندې 4 ډاکومنټ خلاص کړل. دا 4 ډاکومنټس که تاسو دلته وګورئ دا ګوره بالکل یو بل پسې راغلي. اټ مین دا کمباین دي. کله چې موږ دې د پاسه ودرو ګوره بیا موږ له سیپریټلی 4 ډاکومنټونه راکوي. خو دلته ګوره په ټاسک بار باندې کمباین دي. نو موږ ورته چې دا د کمباین نه وي نو ګوره دلته راشه کمباین نیور کمباین او ګوره نیور کمباین ته کلیک واخله دې ځای نه. او چې کله بیا تاسو اپلای کړئ نو هغه ډاکومنټونه چې مایکروسافټ ورډ کې موږ سره کمباین راغلی هغه اوس سیپریټ یا بیل راغله. یعنی مشکل کله چې دغه موږ سره دا سی فار ایگزامپل دا کوم بټن چې دا کمباین وي نو بیا تاسو سره زیات آیکنز یا سمبول په ټاسک بار باندې قائم ځای نیسي. او که نیور کمباین وي نو بیا به تاسو سره کم آیکن وي خو ځای به په ټاسک بار باندې زیات نیولی وي. او لاندې یو بل آپشن دی کمباین وین ټاسک بار از فول. ریلی سمپل دا تر هغې پورې بیلې یا سیپریټلی د پرتې وي. نو کله چې ټاسک بار فول شي بیا د ما سره اټومیټیکلی دا کمباین کږي یا کله چې ټاسک بار باندې آیکن زیات شي نو بیا د ما سره اټومیټیکلی کمباین شي. بیا هغه د وجې نه کمباین وین ټاسک بار از فول دغه آپشن نه څه کړو کار اخلو. لاندې آپشن خو تر ټولو نه انټرسټینګ او مهم آپشن چې د فرست نمبر آپشن وچ از کال آلویز کمباین هایټ لیبلز کمانډ دی. بیا لاندې موږ سره ګوره نوټیفیکیشن ایریا د کسټمایز آپشن دی. نوټیفیکیشن ایریا دلته پرته ده. وروسته په دې باندې تفصیلي خبره کړو. دې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا. بیا په دې کې د چینجز راوستلو دپاره موږ کسټمایز آپشن ته راځو. په دې باندې تفصیلي خبره کړو. جسٹ آئی کین ریلی شو یو نیویګیشن آپشن. نیویګیشن تګ راتګ ته ویل کېږي. ریپلیس کمانډ پرام ود د وینډوز پاور شیل. یعنی مطلب دا دی چې کمانډ پرام راواخله هغه چینج کړه په وینډوز پاور شیل باندې. کمانډ پرام او وینډوز پاور شیل څه دی او چېرته کار تر سره کوي یاد ساتئ. موږ داسې ویلی شو چې say for example just I can really show you what is command prompt. what is command prompt. دا command prompt اصل کې بیا موږ سره څه وي command prompt باندې وروسته بیا تفصیلي خبره کړو. دی باندې درس را روان دی. کمانډ پرامپټ چې دی دا د سیلای په موډ کې کار کوي. سیلای موډ څه معنا ده چې دا سی فار ایگزامپل په کوډ باندې کار تر سره کوي. لکه د کمانډ لاین د باندې نه یادې ته چې په لنډ ډول سی ام ډي مونږ ویلی شو. نو یاد ساتئ د کمانډ پرامپټ د لارې نه مونږ مختلف کارونه کړی شو. لکه سی فار ایگزامپل وروسته به دې باندې تفصیلي خبرو کوم مهم کارونه په کمانډ پرامپټ کې مونږ سره دي. په دې باندې انشاءالله چې تفصیلي خبرو وروسته کړو را روانه ده. مطلب موږ سره دا دی په وینډوز سی فار ایگزامپل په وینډوز 7 کې یا مثلا په 8 کې یا مثلا په 10 کې موږ سره د سٹارټ سکرین په انټرفیس کې یاد ساتئ هلته کوم راځي هغه موږ سره کمانډ پرامپټ دی. هغه موږ سره څه دی کمانډ پرامپټ دی. او سی فار ایگزامپل چې کله موږ نیټورک ته لاړ شو یعنی نیټورک سایټ ته لاړ شو نیټورک دپاره چې کوم موږ سی فار ایگزامپل اپریټنګ سیسټم انسټالو هغه سی فار ایگزامپل وینډوز سرور 2016 دی یا مثلا 12 دی. نو په هغه کې بیا کمانډ فرام نوي هغلته بیا موږ سره وینډوز پاور شیل په نوم باندې چې وي یو آپشن وي. وینډوز پاور شیل په نوم باندې موږ سره یو کمانډ وي. نو موږ نه دلته کوېشن کوئ که چېرته سی فار ایگزامپل تاسو د مایکروسافټ وینډوز 10 په ټاسک بار کې کمانډ پرامپټ راخلی او هغه په پاور شیل باندې بدلوئ نو کړی شئ. لکه ګوره څنګه به دا بدلېږي او څنګه به موږ سره راځي. د دې لپاره ګوره جسټ موږ راځو د سٹارټ سکرین په دې انټرفیس باندې رایټ کلیک کوو. ګوره موږ سره یو مینیو ډسپلی شوه. په دغه مینیو کې ګوره موږ سره دلته لیکلی دی کمانډ پرامپټ. دیس از کال اباؤٹ کمانډ پرامپټ. نو که کمانډ پرامپټ تاسو نه غواړئ او دې کې پاور شیل غواړئ جسټ رایټ کلیک دین گو پراپرټیز then go navigation replace command prompt and then click on OK button. Now you can right click and now you can check your command prompt has been changed to PowerShell. کدا PowerShell ته وګورئ واپس PowerShell نه بیا تاسو پراپرټیز ته راشئ او نیویګیشن او دا ټیک مارک آف کړئ دا اگین تاسو اوکې کړئ رایټ کلیک دی ځنه او اگین که تاسو راشئ نو ګوره بیرته PowerShell چې دا بدل شوی په کمانډ پرامپټ باندې. نو دا د مایکروسافټ وینډوز 10 د لیکچر نمبر 9 یو خبره وه چې موږ تاسو ډسپلی موږ تاسو وکړه بخښنه غواړم. راتلونکي درس کې به موږ تاسو د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 10 به شروع کوو. موږ به په لیکچر نمبر 10 باندې خبرې کړو او پاکې به پاتې د ټاسک بار نورې برخو باندې کار کړو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو در ورسېږي.
په فیسبوک باندې هرې ویډیو ته کمنټ وکړئ، لایک ورکړئ، تر څو موږ ته پته ولګي چې ویډیو څومره خلکو کتلې ده. تر راتلونکي 10 نمبر لیکچر پورې د الله په امان.